د خبرې شروع دغه شعر نه کوم و چې د بل په درد درمن شي درد هغه دی او په خپل درد خو زناور هم ښه پوهېږي. شاعر وایي که ګاونډي دې په نهاره روژه ونیوله رب به راځي نه کړي بلا عبادتونه وکړه. لکه که ګاونډي دې په نهاره باندې وده شو که نه او تا د هغې د خوشحالو سوچ ونه کړو د هغې د ژوند سوچ دې ونه کړو په الله مې قسم چې تا ته به کې هم چېرته سکون میلاو. مونږ اجون له زور ورکړی مونږ په لسم ځل باندې حج کوو او په کلي کې مطلب دا دی چې داسې خلک د لوږې نه مري خو مونږ هغې له چېرته د هغې د خوشحالو سوچ ونه کړو. وعلیکم السلام سلیمان صاحب ډیره مهرباني ډیره مننه چې مونږ له رالی زمونږ اواز نړۍ تک دی قام تک دی ډیره مهرباني. سلامونه و احترامات لیدونکو کتونکو د انجمن د بحالولو د معذورانو چې کوم پریس سیکرټري دی تحصیل خان هغې هم دلته تشریف فرما دی او چونکې تاسو ته ما وویل چې زه خپله خوش قسمتي ګڼم چې داسې خلک موږ له ټایم راکړي خو تحصیل خان په خپله هم دردېدلی دی او دردېدلو خلکو له وتلی د دې نه به وقبه په وقبه ټایم په ټایم باندې تپوس کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سلیمان صاحب ډیره مهرباني ډیره مننه چې مونږ له رالی زمونږ اواز نړۍ تک دی قام تک دی ډیره مهرباني. تحصیل خان اختر را روان دی که وګورې یو طرف ته خلک خوشحالیانې کوي لګیا دي مطلب کپړې جوړوي او بازارونه اخلي بازارونو کې به هم تاسو رش لیدلی تقریبا 11 ورځې پاتې دي او خلک چې کم دی اوس نه لګیا دي خپلې تیاریانې کوي خو هغه خلک چې هغه یتیمانان دي او د هغې مور پلار نشته دی د هغې به مطلب څه کېږي او د هغې دپاره څه کول پکار دي. نو بالکل تحصیل خان که په دې مختصر غونډه کې خبرې وکړئ. ډیره مهرباني ډیره مننه. د خبرې شروع دغه شعر نه کوم و چې د بل په درد درمن شي درد هغه دی او په خپل درد خو زناور هم ښه پوهېږي. اصل کې داسې دی که نه لکه دا موږ الحمدلله مسلمانان یو او لکه د پیغمبر اسلام وینا دا چې کله په صحیح طریقه باندې موږ د خپلو پیسو نه کوم چې د الله حق دی هغه ته زکات ویلی کېږي که دا موږ په صحیح طریقه باندې راواخیستو په مستحق خلکو باندې تقسیم کو نم زما په خیال د معاشرې نه به غربت لرې شوی او څوک به فریاد نه کوي. مطلب دا دی چې خلک به پاتې نه شي چې په اختر کې به مور او بابا او بیبې ته وایي چې ما له کپړې وکړو هغه به ورته وایي چې بچي روپۍ نشته دی. اصل خبره دا ده لکه دا سلیمان خان دا نه یوازې ستا ذمهواري ده نه زما الله دې وکړي چې زموږ نه یوالي الله تعالی او موږ یې وکړو خو که په هر چاپېرچل کې په هر کلي کې په هر علاقه کې زما په خیال یو سرمایه‌داره سړی دا سوچ وکړي چېرې زما په دې کلي کې مستحق څوک دي یتیمانان څوک دي غریبانان څوک دي معذوران څوک دي. زه خو بس مطلب 15 بچو له 2 ولا یو له د کپړې کوم خو زه بازار ته لاړ شم او یو جوړه سیوا راوړم او زما په دې کلي کې دا یو ماشوم دی یتیم دی غریب دی او ما ته پته ده چې دی اوس نه کېږي لږ هر څه خپل کلي کې پوهېږي که نه او دغه د کپړو بندوبست یې وکړی شي وختي چې څنګه هغه مشر خبره وکړه که زموږ د ماشومانو د والو او د وړوکو وړوکو د بنګړو د 100 روپو خبره ده په دغه لږو روپو کې زما په خیال د الله تعالی خوشحالي پرته ده په دغه کې زموږ د زړه سکون هم پروت دی او په دغه کې زموږ د زندګۍ مقصد هم پروت دی. خو مونږ اجون له زور ورکړی مونږ په لسم ځل باندې حج کوو او په کلي کې مطلب دا دی چې داسې خلک د لوږې نه مري خو مونږ هغې له چېرته د هغې د خوشحالو سوچ ونه کړو. او شاعر وایي که ګاونډي دې په نهاره روژه ونیوله رب به راځي نه کړي بلا عبادتونه وکړه. لکه که ګاونډي دې په نهاره باندې وده شو که نه او تا د هغې د خوشحالو سوچ ونه کړو د هغې د ژوند سوچ دې ونه کړو په الله مې قسم چې تا ته به کې هم چېرته سکون میلاو نه شي. مطلب دا دی اصل خبره دا ده که یو سړي نه الله تعالی پلار علی دی او ماشوم نه الله مور علی یا ته پلار علی یا به غربت راځي یا به معذوری او غریبی راځي نو اصل کې به د سړي باندې دا امتحان د الله طرف راځي او چې په دې سړي امتحان راشي په دا کلی کې به سرمایدار باندې امتحان رااله په ملک او خان باندې امتحان رااله نو باغی خپل امتحان دی دغې نه خو مطلب دا دی یا ته غمال حال الله واغستو یا ته پلار الله واغستو یا به معذوری غریبی ز شهر رااله خو په دا کلی کې چې د چا وس کېږي څوک توان لري څوک سرمایدار خلک دی نو دغې باندې امتحان رااله اصل امتحان په داخل کو باندې رااله که موږ د خلکو سوچ د خوشاله وکړو زما په خیال مونږ او داس مونږه سم کو خو چې کله د مشر ورځي او د خلکو د یتیمانانو د ماشومانو په دا وړه کو کوي من الله تعالی سپارښت شو چې پروردګار زما د ژوند خیال ساتلې زما د ژوندۍ د خوشحالۍ خیال ساتلې ته ول بدلی ورکا نو کوم جهنم ته زما په خیال دغه ماشومان سپارښت راځو او جنت الله تعالی راکړي. تحصیل خانو د یو مفتی سے بیان مې اوریدو هغه په خپل وینا کې دا ویل هغه زناور چې د قربانۍ لپاره خلکو اغوستي په هغې باندې ماشاءالله لیکلی الله اکبر یې پې لیکلی یا هغې ته هارونه ورچولي دې ته مطلب په کم نظر تاسو ګورئ هغه مفتی صاحب ډېر خوندور بیان کړی خو که تاسو په دې باندې یو څو خبرې وکړئ ولې چې خلک هم تاسو ته سترګې بلاري. اصل کې سلیمان خان داسې ده که نه لکه دا خو د قربانۍ چې څومره څاروي دي دا خو لکه ظاهره خبر د جنتي دي او الله تعالی به جنت ته به زموږ یقین هم دی
او حقیقت د چې دې زناور سره مینه وکړی شي مینه اوسه موږ وکړو خو په دې شکل کې نه چې مطلب دا به دې باندې موږ د الله تعالی نوم ولیکو یا پیغمبر نوم ولیکو ولې چې په کچرو کې ودرېږي هغه مطلب دا چې په غوښانو په دې ګنده ځینو کې کینه او فاسي نو موږ د هغې صفایي خیال بیا هغسې نشو ساتلی نو چې صفایي خیال یې نشو ساتلی په کار دی چې موږ اوسه مینه وکړو خو په دې شکل یې وکړو چې هغه له ښه خوراک ورکړو هغه ته ځای پاک کړو هغه ښو ځایونو ته څرولو له بوځو او د هغې مطلب دا دی نور داسې خیال وساتو چې ګرمۍ نه وساتو د یخنۍ نه وساتو دا ځایونه نه وساتو چې هلته هغې تکلیف پېښېږي نو دا د هغې څه مینه ده ماشاءالله یا ځینې نومونه یا بعضې الفاظ په هغې لیکل زما په خیال داسې په ګناه کې راځي او موږ مطلب دا لکه ثواب په ځای موږ ګناه ته رسو تحصیل خانو خبرې خو ډېرې دي الله دې نه کړي چې څوک پې خفه شي خو خفګان دې نه کوي هغه ملګري چې مطلب نمبر په نمبر خلک را رواني که تاسو ګورئ په حضور صلی الله علیه وسلم به تنقید کېدو بیا به په صحابو کېدو دغه شان اوس چې کم تنظیمونو والا لګیا دي که هغې کې تحصیل خان دی او که په هغې کې مطلب جبران ویلفر فاونډیشن دی یا نور دي په هغې باندې چې کم خلک تنقیدونه کوي د هغې دپاره تاسو که معمولي غونډه کې خبرې وکړئ او د هغې هغه اصلاح وشي ګوره جي اصل کې داسې ده لکه ټول نه اولنۍ خبره خو دا ده چې په هغه انسانیت باندې تنقید شوی څوک چې د دواړو جهانو سردار دی د چا د مخ او د چا د برکت چې دا جهان پیدا دی چې هغې ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی کېږي چې کله د نبوت دعوه وکړو صحیح لارې ته راغلی او حقیقت ته راغلی او هغه الله پیغمبري ورکړه او هغه خلک راټول کړل نو هغه ته الله اول د هغې تره وزم غالبا چې هغه ورته وویل چې مطلب دا دی ته دروغجن یې او ته جادوګر او دا نو معلومیږي دا چې کوم خلک الله تعالی ته نږدې او کوم خلک په حق باندې کوم خلک په سچ باندې کوم خلک صحیح کار کوي په هغې به خامخا تنقید کېږي او زمونږ یو ملګری دی طاهر خان سوشل اکټیویسټ دی آی تھنک چې ټول خلک به پېژني هغه څه یو ورځ یو کس هر څه چې ویلي بس هغې خبر شوی نو ما ته ویل چې کله په تا تنقید شروع شو خوشحاله شه او په دې خوشحاله شه چې شکر دی زه یو مقام ته ورسېدم اوس صحیح لارې ته ورسېدم صحیح کار ته اوس ورسېدم نو چې تنقید نه کېږي زما په خیال باندې لکه د هغې نه مخکې خل ډېر څه یاد کړي دي نو چې څونه خلک تنقیدونه کوي موږ به خپل کار کوو زموږ د رب سره رابطه ده زموږ د الله سره رابطه ده موږ چې څه کوو د الله د رضا لپاره یې کوو موږ د انسانانو خلکو لپاره نه کوو لکه چې زما د رب سره رابطه برابر یو زه د الله سره برابر یم او ما د خپل ضمیر مطمئنه کوي چې زه په صحیح لار روان یم زه غریب مرسته کوم زه معذور مرسته کوم زه د یوې کونډې خور مرسته کوم په دې به زما بدلې رب العالمین راکوي نو چې موږ د الله دپاره لګیا یو د الله سره رابطه ټیک کړي او د الله نه زموږ ضمیر مطمئن وي دنیا به مړ د چا خولې له متل دی که نه وایي څوک به د چا خولې له برغوله جوړوي نو کوي دی زما په خیال تنقید چې په چا باندې ونشي بس دا دې پوه شي چې زه صحیح کار نه کوم په کوم خلکو چې تنقید کېږي په خلکو باندې کېږي کوم خلک چې الله تعالی طرف ته روان وي کوم خلکو نه چې الله تعالی حق او سچ کار علي او په کوم کار چې الله تعالی خوشحالي تحصیل خان په اخره سر کې شاړ غونډه کې میسج او بیا به الو اجازت خو هغه خلک مطلب چې سترګې په لارې په اخره سر کې په ویډیو کې یو میسج دی دا ویډیو اصل کې میسج دی تحصیل خان نو که تاسو سم میسج ورکول غواړئ بیا به الو اجازت بالکل جی میسج زما دا د اختر را روان دی او په دې اختر کې خلک چې هغه معذور دي په کورونو کې پراته دي موږ د کورونو راوځو سیل سپاټې لزو چکر لزو او ظلم څه نه غواړي دغه معذور انسان هم زړه ژوندی دی که راوځي نو کم از کم دا معذور د ځان سره وباسئ سیل سپاټې ته بوځئ د کپړو سوچ یې وکړئ د ژوند سوچ یې وکړئ او د خوشحالو سوچ یې وکړئ زما په خیال هغه وایي که نه وایي که د زړه وي د کعبې د جوړولو د بېوسه انسان زړه جوړ کړه کعبه ده بس دغه کعبه ده په دنیا کې د دې خلکو خوشحالي سوچ که موږ وکړو موږ به الرېډي خوشحالېږو نور که په دنیا باندې موږ ما وختي ویل که نه که موږ 60 ځله مج وکړو خو چې د دې خلکو سوچ د خوشحالۍ موږ ونه کړو هسې پالتو دی او زما په خیال الله به د دې خلکو حساب زموږ څخه کوي او اصل ژوند دا دی او انسانیت دا دی او انسان چې انسان یې هغه دا دی چې د بل د خوشحالۍ سوچ وکړي او د بل د مسلې د حل کولو سوچ او کوشش وکړي مهرباني ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریه ملګرو د تحصیل خان خبرې تاسو واورېدې او بالکل بس که زه څه وایم نو بیا به ګستاخۍ کې راځي خو زمونږ سینیر دی تحصیل خان چې کوم دی نو بالکل په خپله هم یو معذوره انسان دی خو تاسو له چې کومه خوشحالي درکړې ده نو خپل غم یې شاته غورځولی خپل خفګان خپله معذوري شاته غورځولی تاسو له خوشحالي درکړې ستاسو لپاره منډې تړلې وي او د هغې په هغه وینا کې تاسو هم دا واورېدل چې مطلب تنقید به کېږي او که تاسو وګورئ پوره د ورلډ یا مطلب د پاکستان چې کوم سټار دی خان بابا دغه په کمنټس که تاسو ګورئ نو پس لکه مطلب په 100 کې ورته 80% غلط کمنټس کېږي خلک به لګیا څوک به څه وایي خو بالکل ملګرو وخت راغلی دی د جدایي او الله دې نه کړي چې دا جدایي د ډېر ټایم دپاره شي تر بل پروګرامه پورې خپل کوربا سلیمان سالار او تحصیل خان لور کې اجازت چې چېرته مې ښاد آباد او بریلي اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان